د دغه وطن خاورې پسې د دغه وطن هوا پسې د دغه وطن ښایست پسې یقین په خدای وکړئ چې ډېر خلک لیوني شول، ډېرو خلکو اعصاب له لاسه ورکړه. دا دومره ښایسته. درنو لیدونکو د جنتي کابل ښکلا ته ستړي مه شئ. زه محراب ګل مخلص یم او دمګړی چاره عبدالحق ورته وایي دلته یم. دا د جنتي کابل یوه ښایسته ګلورینه او جنتي سیمه ده. دومره ښایسته هوا، دومره ښایسته منظمه فضا چې مه کوه پوښتنه. ټول افغانان خوشحاله ژوند پکې ښه په ارامه سکونه په امن کې روان دی. دا تاسې ګورئ قصر لندن یو هوټل دی. فکر کوم دا به د ودونو حال وي نو دلته به ودونه کیږي. خوشبخته خلک به دلته ورځي. او درنو لیدونکو هغه چوک دی او دې خواته دا ځایونه وګورئ. واه ماشاءالله ماشاءالله. یوه هیله لرم درنو لیدونکو چې کله دا سیمه ګورئ تاسې ماشاءالله وایي خدای مه کړه چې د چا نظر ورباندې ونه لګېږي او د نظره نه شي. درنو لیدونکو راځئ دا ګلخانې هم در باندې ګورم. همدې څنډه کې ګلخانې دي ډېرې ښایسته ښایسته منظمې او هر رقم ته ګلان پکې شته دی، هر رقم ته ګلان. او دلته به زمونږ ورونه به مي او هیوادوال به مي له دو سره به م غږېږو. عزیز ارمان نه هیله کوم چې دا کیمره را سره مخ ته یوسي او زه به خبرې اترې کوم. سلام علیکم. اجازه است بیادر؟ چرا نمیفرمایید؟ بخیر هستید؟ تشکر. یک ذره اینجا میایین؟ چرا نمیفرمایید؟ تشکر تشکر. اسمتان؟ اسم محمد نعیم. محمد نعیم. خب این گلخانه از شما هستن؟ بله بله. ماشاءالله ماشاءالله. یک تشکری به خاطر این میکنیم که زیب و زینت این شهر جور شدین شما. بخیر باشید، سلامت باشید. کلش دعای شما دوستاست، تشویق شما دوستاست که انتمای اول ما غریبا را میگیره. ډیره زیاته مننه کور دی ودان. یو خو دا چې ستا ورسره کار روان دی، بل دا چې د دې ساحې هغه ښایست تا جوړ کړی او تر ټولو مهمه خبره دا چې دا ګلان چې چیرته وړل کېږي هغه ځای کې ایښودل کېږي، دا راغټېږي، دا ښایست پیدا کوي، زموږ وطن ته یو ښکلا ورکوي. مهم رول پکې ستاسې دی، هغه مین پوینټ یې تاسې هستئ. نو له تاسې مننه کور مو ودان. سلامت بخیر باشید. کلش تشویق شما دوستاست. هیچ انسان به تنهایی یک کار که نمیتونه. کور مو ودان. این شب است اگر روز است ما میجی هستیم. هر کسی که از اینجا تیر میشه دعا میکنه و خوشحال میشه، میگه خب جای شما جور کرده. بالکل بالکل. دیگه باز من میگم تشویق شما دوستاست. یک نفر هیچ کار کرده نمیتونه. حال نام خدا گلا رو میبینی سعی چون مقبول گلاست. بالکل. این گلا که پیشت باشه فهمیدی مریض نمیشی، ناجور نمیشی، استرست کم میشه، دید چشم زیاد میشه. بالکل. پیش دکتر چشم بریم، چشم بگی دیدش کم شده، میگه رنگ چشم طرف چمن برو، سرسبزی برو، گلا رو فهمیدی. بسیاری دوستا میای از همینجا از پیش گل میبره، میگه دکتر صاحب توصیه کرده که باید در اتاق شما باید گل داشته باشه. کمی آب هوای اتاق تصفیه میکنه. این گلکاری که است فقط از همین خانه شروع میشه. از خانه شروع میشه، باز اولی از اولی باز با کوچه باشه و فهمیدم جامعه دیگه نشر انتشار میکنه. بالکل بالکل. هغه سرچینې لامدې ځینې اخلي کنه، سرچینې دغه ګلان دي چې ټول افغانستان ته ښایست ورکوي. یو شی چې ما ولیدو څومره ښایسته جوړ دي ماشاءالله ماشاءالله. دا ګل دا چی دی؟ این کوزه است، به خاطر آب ساخت دست است. خو ساخت دست هستن. درنو لیدونکو دا وګورئ څومره ښایسته دي او څومره ښایسته جوړ کړي. راوړه 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 صحیح دی، راوړه 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 راوړه. میده میخواهی بیاده؟ شما نام اسمتان چیست؟ اینجا بیا. نورالله بیا خدا معرفی کن. نورالله اینجا بیاین. چرا؟ اسمتان؟ اسم نورالله. چی سودا کردین یا چی؟ گل سودا کردیم. چندی دادین راز بگوین؟ 150 روپیگی. خب کدام رفا مفاد شد یعنی؟ بله ها. خب او را کار اخلاص که با ما میایم که شما گپ میزنید. صحیح؟ مرا دگام بده کم. دگام بده. 600 روپا دادین شما بیادر. 800 900 مرا مشکل تال کرده خیر است. خب صحیح شد. بسیار زیاد تشکر. 900 روپا داده، کامرا ثبت شد. مشکل نیستن. بسیار زیاد تشکر. خب این چیزا که ما میبینیم اینجا، این چیزا از اینجا جور شدگی است یا از دیگه جای میارین شما؟ یا کس کلش ساخت دست است. ماشاءالله ماشاءالله. خب استالف است، از دیگه طرف دی سبز است. از ما و شما وطنیستم هم از اینا. گلالا داریم که جور میکن، تیار میکن دیگه. باز از ما اصل مسلک ما گل است. گلکاری است. باز دیگه دقات شیار از خاطر میاریم که موقع از این باز زمستان میشه. خب
این چیزا که هستن این چیزا بله از همینجا در افغانستان ساختشان میشه یا کس ساخت دست است دست است تمامش از طرف استالفت اینا میبینی جکاره چقدر مقبول دیزاین شده جور شده بسیار عالی است یک ذره نزدیک بیاین بله این رسه رنگ داره رنگ داره هر رنگ داره به این شکل هر رنگش هست این چندی هستن یا 2.5 2.5 ارزان است بگه دیگه اون زحمتش ببینیم بسیار فهمیدیم چقدر این جور شده اول باز رنگ شده باز این چیزا داشت نصب شده این دیگر رنگ هستن خب با مثل زرور کواری هستن این خود اول رنگ سفید میشه رنگ سفید که شد بعد از او در روی از این ورنیز زده میشه سرک پاشیده میشه باز بعد از او دیگه گلکای شد دیگه چیزاش هم خوب بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر خیر باشه از خاطر یارو میاریم که زمستان دیگه باز میه گلبازی دیگه باز کم میشه میگیم پیسه یک نان چای برای از این باز از این میبره خدا بزرگ است دیگه باش توکل علی الله میشه روز مقصد ما بسیار زیاد تشکر برادر خان سلامت باشی بخیر باشی با اجازه تان مقصد هر وقت آمدی گل فروشی لاله رحیم و لاله نعیم در خدمت است لاله نعیم که از خودم هستم دیگه لاله رحیم هم طرف پاکستان مسافر است دعا کنه باقیش بخیر دیگه بالکل الله تعالی دې هغه دې په خیر افغانستان ته راولي او له تاسې بیا مننه کوم ودان خوشاله اوسئ ډیره مننه درنو لیدونکو د ځوان خبرې مو واورېدلې دا ډېر خوشبخته انسانان دي چې ډېر ښایسته کار یې شروع کړی دی دا د ګلانو ګېډۍ وګورئ دا د ګلانو ونې وګورئ دا بوټي وګورئ دا ښایستونه وګورئ دا د جنتي وطن هواوې وګورئ واه 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 الله نو دا وطن د نصیبدارو په قسمت وي هغه څوک چې نصیب لري هغه به په دغه وطن کې اوسېږي په دغه وطن کې به شپې ورځې تېروي د دغه وطن خاورې پسې د دغه وطن هوا پسې د دغه وطن ښایست پسې یقین په خدای وکړئ چې ډېر خلک لیوني شول ډېرو خلکو اعصاب له لاسه ورکړه دا دومره ښایسته او جنتي موسم دی او دا وګورئ دا ښایستونه دا هغه ځای دی چې له دغه ځایه ګلان نورو ځایونو ته وړل کېږي د نورو ځای هغه زیب و زینت ورسره جوړیږي درنو لیدونکو اخوا ته اوړو عزیز ارمان لږ صبر وکړئ زه به اخوا ته واوړم تاسې راسره راسئ راځه ته راځه اوس دا ځایونه وګوره وا ماشاءالله دا ښایست وګوره کابل دی درنو لیدونکو کابل د ښایستونو وطن دی جنتي وطن دی ښکلی وطن دی اجازه شته زه ستا خوا ته راشم راځه عزیز ارمان راځه ځوانان لګیا دي ځان ته ترکاري پخوي سلام علیکم ها تا ته اجازه نشته ښه زه دې سره غږېږم ښه ته څنګه یې ورور جوړ یې نوم دې څه دی نوم غلام رضا غلام رضا د کوم ځای د غوربند دی دلته څه کار کوې هغه ګل فروشي ستا ده ښه څه ګزاره کېږي شکر د الحمدلله خدای دې ښه لره ډېره مننه کور دې ودان او ډوډۍ وخوره چې کله تیاره شو ما ته بیا ووایه ډېره مننه خوشحاله اوسې الله دې ښه لره کور مو ودان درنو لیدونکو دغه چوک ښایستونه هم ننداره کړئ د وطن دغه ښایسته او ګلورینه سیمه چې د کابل زړه کې موقعیت لري دغه سیمه به حتما چې تاسې ګورئ د سکون احساس به درکوي د خوښۍ احساس به درکوي یو رقم ته احساس به درکوي چې د افغانیت هغه حس وکړئ درنو لیدونکو زه هم نور غواړم چې له تاسې سره خدای پاماني وکړم تر هغه چې له یو نوي ویلوګ سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارم خوشحاله او آباد اوسئ ډېره مننه